ګناه کول نه سبډه رسان شي په خا به دي شي و چې یو سړی به ولعیاذ بالله غلط فلم کتو لغړ فلم به کتو ناغه به ډیر یو لري علاقه ته ته د ډیرو کسانو سره به رابطه وکړه او به ډیر په مشکل باندې پیسې به ولګي دي د ګاډي کرای به ولګي دا ډیر په یره کې او بس په عجیب حالات کې باغ چیرې دا ګناه وکړه به واپس راځي ونن سبب مر اسانه شی له ریاض بالله چې تبکور کې ناسي بس د جیب نه د موبایل لو بس او د یو نوم پکې واچو او به سرچ کا بحث کا بس ته د ټوله ویډیوګان راو چې کوم وګوري نه به هغه پیسې لګول شي نه به هغه یې رشتي سید چې دا ورنه کس د الله نه بنېری د خود بیا د مخلوقاتو نه بګلا شرم او حیا او په دې خو د چې کوم مخلوقاتو نه شرم او حیا چې ځاله بکټ کې ناشته دا خپاره مړی راړي ګوري او چې شی زرو وړه کوي او د شنو ډیر مثالونه دا خاصه مې مثال ذکر کو قسم شبهات گمراهیان فتنې د ډیری شي د دې ګناهونو نه د بچ کېدو په دې وخت کې چې د ګناه کول آسان شي وي د دین د بچ کېدو یو لار ده او هغه د مراقبه الله د دې مطلب دی دوام علمك بأن الله لا يخفى عليه شيء من أمرك دا عقیده ساتل پزړه کې مضبوط عقیده چې چې کومه د رب العالمین یې او هغه اوري نو سره به ماته دا وی چې ورته چې مسلمان شته چې دغه د عقیده نه وي عقیده مته ګورم چې دا دغه مضبوط عقیده یې د زړه د کومې نه د خبره هغه مني اعمالونه د پته لګي چې دې سړي د عقیده شتي صرف په خپل باندې نه نور ګور دي چې مسلمان نشي چې هغه د خبره نه کوي هر مسلمان دا وی الله مې او زما اوري دا خبره کوي موږ چې د مراقبت ته کوم خبره کو دا د عقیده مضبوطه ساتل چې رب العالمین نه هیڅ شی نه پټي بعض علما دا وی د مراقبت مطلب دی د الله سبحانه وتعالى بندگی کول او په دې بندگی کې دغه د نمونه ځان ته مخې ته ساتل الرقیب الحفیظ العلیم السمیع البصیر الخبیر الشهید دې ټول دغه معنی ده کنه اوریدونکو لیدونکو علم لرونکو گواہی ورکوونکو دا ټول خبرې به دې کې دنه موجود ان ټول خبرې په دې د الله سبحانه وتعالى نمونه کې دنه دي نه دا خبرې به خپل ځل کې ساتي ته چې کله قران راوړي نه صرف دې څنګه چې قران باندې محمد دې به تیری غواړي زي په الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ودي ترى ورسيدي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير السميع څه مطلب دی اوریدونکو بصیر لیدونکو دې سره به ودرېږي ته چې وسو وړه السميع الله ګوري دا خو به الله زماره خبره اوري نو چې الله زما هر خبره اوري نو زبدي څه خبره نکوم چې به من الله خبر کی البصیر الله په هر ځای کې مایني او چې په هر ځای کې مایني نو بیا خو ګناه نشم کولای خو حیا او شرم کې رب العالمین او هغه نه کړو ته کې ځکه دې سره چې په سلفو کې یو کس په بل پسې ورغه او هغه ته دوی مال د ګناه اجازه تر کې چې زه ګناه وکم نه خو دې شهید وکړو یو څو خبرې به کیه دي ساته دا غوي کمی وی ګناو که خو په دې شي کې یو که چې زید الله نه وي اول به دې چې وګوري چې زید الله نو به ګناو کا دویم دا ګناو که خو په دې شي کې یو که چې الله ته نه وي په دې شي کې مکو چې الله ته یې نه دریم دا ګناه چې دا په دې سو اندامونو باندې وکړه چې هغه ته الله نه درکړي وي چې الله دې درکړي ته به څنګه دغه نه فرمایي کی بل دا که په دې ګناه کې مال لګینو چې دا مال ګور الله نه درکړي دا یو څو خبرو ځان سره یې ساتو ګناونه کو او دې یو څو خبرو خیال بګي کوا هغه به سوچ پرېوت چې هغه کم زیات چې هغه د الله نه دی او هغه کم زیات چې الله یې نه او هغه کم اندام دی د جسم کم یې سړي چې الله نه درکړي مونږ او کم مال لږه الله نه ورکړي مطلب دا چې ګناه د سره کولای نشي
مراقبه الله. ته چې کله د ګناه دي زی تر ورسې ګناه کې بس پسړه کې دا خبري وستاره شي مخې ته چې دا الله سبب دي ګناه کې استعمالون دا رسول الله نه راکړي او الله راکړي چې هغه راکړي نو څنګه هغه نعمت راکړي دغه په دښمنی کې استعمال کوم دغه په نافرمانی کې استعمال کوم. ها بلیټ راوستو په دې مخې کې خو د ګیره خري سوچي کوجي دا ګیره خو رب العالمین مال نعمت نه راکړي او راکړي چې هغه د نعمت راکړي دي او ماته دا ویلم دي چې خپل مخ به ساتي لری کې به نه نسنګ ز داغه نافرمانی کو او داغه په دې نافرمانی کې داغه نعمت استعمالو نه دی به د بلیټ کې یو سره فلم ته کې ناس وګوره سو خبره مخ ته درشي کې دی مؤمنی اولنی لازم کده چا ده الله سبحانه وتعالى زړه په زما کې ناش دویم ماینی او چې دې فلم ته ګورم هغه مې په دې فلم کې چې څه اورم رب العالمین ماینی دریم په دې کې زما کماندامونه چې استعمالي کې رب العالمین دی طرف نه دي ریموټ باندې راړې لاس په کې استعمالي الله درکړی لاس سترګې باندې راړې دا چا درکړي الله وګونه به تکول او کړي دي چې سندره به ووري یا دا ولیاذ بالله دې ډمانو دا خبرې به ووري نو ته به درې چې دا وګونه هم الله راکړي دا فلم چې ما واغستو په لسره باندې او پنځله سره باندې په پیسې هم الله راکړي چې دا هر څه الله راکړي دا زید هغه دی دا وخت هغه دی زه ټول د الله نه دی د ریموټ کیږي د ټي وي بند کیو دا ورولو گزار دی چې کله موږ ته په لار باندې کیمرا ولګولې شي چې دلته څوک د 120 نمبر سپیډ وي ناغله مخالفه ورکي مخالفه سره 300 ریاله یونیم سلیاله دنیا لګون ته کې پیسې لګي پیسې ډېری نه دې پر بهر سره بریکونه وي او هر سره کوشي کولی چې کیمرا لګي او ته رب العالمین بخپل ګوري اوس هغه دې ګوري او دې ته ویری دي وی کدا کار دی وکړو مخالفه ده چې زبر خپش او کدا کار دی وکړو مخالفه ده چې جهنم ته وځي او بیا موږ یریږو هغه انساني کمی کیمري چې یونیم سره رانه هغه نه د سیری کې چې تاسو مکو او کچاره ته ورته دي شي وي چې ته د دې بچا په باره کې خبرې مکو ځکه چې دلته باز کسان دی هغه دې بچا ته خبرې رسي څه خلک دی وسوي ته کوم ملک بچا چې قانون سخت ساتلی کنه سخت داخلي کې ټیټ ټینګ کړي چې تاسو حکومتي دا کې بوتي نو وي به خبرې نه کو نو دا کس د کمرې په ګوټ کې په خپل کور کې د کمرې په ګوټ کې د خپل بچو په مینس کې د شپې په تک تور تیار کې چې کله څوک به کېدي چې حکومتي خبرې شروع کړي وغیرہ کینه دا دیوالونه ګورم دا خبرې اوري هغه بچا چې دوی د پروت اسی ودې خو صرف خبره کړي به رب العالمین د بچانو بچا د سم خیال دا و مبارک نشته تعظیم نشي رب العالمین دغه بچا د دنیوي چې کوم بچا چې ودې کله مرګ پم راځي ستړی کی یم یریږي تم کمزوري کی یم قسم حالت باغ مې راځي هغه نن دومره یریږي او کوم رب چې همیشه ژوند دی کمزورتیا باغ مې راځي همیشه مونږ ته ګوري همیشه زمونږ ګوري هغه مونږ نه دغه یره زموږ بزرګ کې نشي دا مراقبت نه بزرګ کې دنه اسمره د سوچ خبره چې انسان د موږ داسې وایي په سکول کې استاد لیټ کې دی نشي چې کله پرنسپل کله هډ ماستري کمپنی نه عامل لیټ کې دی نشي چې کله په کمپنی کې منیجري کله ټیکداري يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله د سترګو خیانت پیژني او په ژوند کې جدن نسدي هغه پیژني د دې چې رب نه څنګه مونږ چې خبره پټو چې هغه د سترګو خیانت پیژني د نه څه پټولې شو ځکه ما ابن قیم رحمه الله بخبر کې یو کتاب کې دا خبره کړې ده چې دا هغه رب نه به څنګه زموږ هغه رب باندې به څنګه زموږ د ګناهونو پټ پاتې شي هغه ګناهونه چې مونږ کم کوو او هغه په دې ځل کې چې کم سوچونه راځي هغه په دې معلومه دی یو سره سیګریټ راوړي سکي ولیاذ بالله یا نسوار لګي یا زنا کوي یا ګیره خري یا ډاکی کوي دروغ وي دوکي ورکه څومره ګناونه دي دا بسل رب العالمین پټ پاتې کیږي هغه د زړونو کې چې د کوم سوچونه من کو په دې مغالم د دې درس انسان په ځل کې یره پیدا کی بعض علما دي چې مفسرین یعلم خائنة العين وما تخفي الصدور مطلب دا چې کله یو سره مثال به دي چې ورکی چې سره د چا کور ته ورای علم شو دا بعض خلک دي چې سپکه او بی دي نه دي د کور هر ګوټ سه کوي
او په غلط نیت سره کوي چې زما چې ته نظر پروزي بچا باندې نه دې د سترګو د ګوټونو کې خو دې خو ګوري صفه غونی شي کته هغه د قربان استه د سترګو خیانت الله درته معلوم دی الله ما سره علم شتي چې سره چې د سترګو د ګوټونو کې خو دې خو ګوري ولي ها د دې چې ګوري له ګوري एकदम بلا قربان راشي مسترګې دې به سکی به سیده خو په ځل کې ارمان پاتې شي چې ما ولي ونه کوي ولي شکرانه الله دې خبرې ماته پته سترګې وړوي چې کله قربان سترګې سیده کې الله دې سترګو خیانت چې د کوم کماته پته به په ځل کې ارمان پاتې شو چې وګوره د کورته تلم د لونه ما کوشش کو چې د لونه وینم د خور وینم و مینری ده د خپل ځل کې پاتې شو د خاصم دې دي سي نه لوي دغه راتم پته ده کوم ارمان چې د بزل کې پاتې شو نه دي ربنا یره پکار ده هر ګناه چې کې پیګه دا سوچ کو چې رب العالمین ما سره حساب کوي